که په تیرو 20 کلونو کې په نړۍ کې خاصو پیښو ته ځیر شو چې زموږ د نړۍ بڼه یې رابدله کړې، نو د سپټمبر 11 یوه مهمه پیښه ده چې توجه مو ځان ته اړوي او د میلیونونه خلکو ژوند یې تغیر کړ. د 2001 میلادي کال د سپټمبر د 11 نیټې تروریستي بریدونو د نړۍ سیاسي حالات بدل او د نړیوالو اړیکو او ویرې یوه نوې څپه یې رامنځته کړه چې د حکومتي څار د بڼې، د کډوالۍ د تازه پروګرامونو، د مهاجرینو پر وړاندې کرکې او ضد اسلامګرایي څپو څخه نیولې تر د افغانستان او عراق د جنگ او د داعش تروریستي ډلې تر پراختیا یې مهم هغه شمیرلی شو. د 2001 د سپټمبر په 11 نیټه 19 تنه تروریستانو چې د القاعده ډلې پورې یې تړاو درلود د امریکا 4 الوتکې برمته او د متحده ایالاتو په ځانګړو اهدافو یې تروریستي بریدونه وکړل. 2 الوتکو د امریکا د نیویارک مشهوري سوداګریزې ودانۍ په نښه کړې. 3 الوتکې د امریکا د دفاع وزارت ودانۍ باندې حمله وکړه او 4 هغه یې په پنسلوانیا کې وغورځېده. په دې بریدونو کې د 88 هیوادونو ټول ټال 2996 خلک ووژل شول، سره له دې چې دغه بریدونه زیاتو خلکو ته زیاته مرګ ژوبله اړولې، خو عواقب یې شاید له هغه زیات نه جبرانېدونکي وي. د تروریزم پر وړاندې زموږ جګړه د القاعدې پیلېږي، خو همدلته پای ته نه رسېږي. دا به تر هغه دوام وکړي چې د نړۍ هره تروریستي ډله پیدا، مخه یې ونیسو او له منځه یې یوسو. د تروریزم پر وړاندې جګړه په افغانستان او عراق د امریکا په بریدونو پیلېږي چې دغه هیوادونو د خلکو پر ژوند ژور اغیز شیندي، چې دغه جګړې په پایله کې نږدې 30 میلیونه انسانان بېځایه شوي. د جګړې پروژې په نوم د براون پوهنتون د 2020 کال د یو راپور پر اساس پورتني ارقام کیدای شي یو څه کم وي او د بېځایه شوو شمیر تر 950 میلیونه انسانانو رسیږي او د دې جګړې څخه افغانستان تر نورو هیوادونو زیات متاثره شوی چې نږدې 5.3 میلیونه وګړي یې بېځایه شوي یا مهاجر شوي دي. د سپټمبر له بریدونو نږدې یوه میاشت وروسته د امریکا متحده ایالاتو متحدینو یې په افغانستان هوایي بریدونه پیل کړل او 2 ورځې وروسته یې عسکر افغانستان ته ننوتل. امریکا غوښتل په دې عملیاتو سره د سپټمبر 11 د بریدونو اصلي تره او د القاعده تروریستي ډلې مشر اسامه بن لادن ووژني او همداراز له دې کبله چې طالبانو القاعده ته په خپله غېږ کې ځای ورکړی و د دوی رژیم رانسکور کړي. د څو اونیو په ترڅ کې کابل د طالبانو له ولکې ووت او اسامه بن لادن پاکستان ته په تیښته بریالی شو، خو د افغانستان جنگ کلونه کېږي روان دی او آن د امریکا د تر ټولو اوږد جنگ په نوم یاد شو. د ملګرو ملتونو د راپورونو پر اساس په افغانستان کې له 2009 کال راوروسته چې دوی د ملکي تلفاتو رسمي شمیرنې پیل کړي، د افغانستان په جګړه کې د طالبانو حکومت او امریکایي ځواکونو په بریدونو کې له 1 لک زیات افغانان وژل شوي دي او له هغې وړاندې د 8 کلونو رسمي شمیرې تر اوسه نه دي په ګوته شوي او د تېرې 19 کلنې جګړې د مرګ ژوبلې شمیرې بې حسابه دي. امریکا د 2014 کال د سپټمبر په 10 په افغانستان کې د ولسمشر محمد اشرف غني او ډاکټر عبدالله د ملي وحدت حکومت په لومړیو ورځو کې د افغان حکومت سره امنیتي تړون لاسلیک کړ چې له مخې یې نږدې 10,000 امریکایي او ناټو ځواکونه په پاتې کیږي. دوی به د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې او مشورې په برخه کې همکاري کوي او پر افغان مقدساتو به بریدونه نه کوي. قرارداد صرفاً و صرفاً برای ثبات افغانستان و رفاه افغانستان شده. خو له دې وړاندې پخواني ولسمشر حامد کرزي د همدې تړون لپاره د جوړې شوي مشورتي لویې جرګې د پریکړې پر وړاندې ودرېد او د تړون له لاسلیک یې انکار وکړ. کورو ته نشي تلای، خلک نشي وژلی، د افغانستان خلک به امن وي او سوله به راځي. داسې نشي کېدای چې امریکا په خپلو اډو کې ناست وي او په مملکت کې مو جنګ وي.
دا نه منو. په 2019 کال کې د دغه اوږدې جګړې لپاره د حل لارې په موخه د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد طالبانو سره 14 پړاوه مخامخ خبرې وکړې او په پایله کې په دوحه کې د 2020 کال د فبروري په 28مه نیټه یې د طالبانو ډلې د مرستیال ملا عبدالغني برادر سره هوکړلیک لاسلیک کړ چې له مخې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ بین الافغاني مذاکراتو ته لاره هواره شي. د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړې افغانانو ته د ورته ګام زمینه برابره کړې. طالبان باید د دغه هوکړلیک د بریا لپاره د القاعده او تروریستانو سره خپلې اړیکې پرې کړي او همداراز د داعش د له منځه وړلو پورې د هغوی پر وړاندې وجنګېږي. خو جنگ لا هم تود دی. 8 میاشتې تېرې شوې چې امریکا او طالبانو هوکړه کړې په یو بل بډز نه کوي، خو زرګونه افغانان لا هم وژل کېږي. په ښارونو او کلیو کې د طالبانو له ویرې ویر خور دی او لا هم افغانستان کې خلک د هوسا ژوند لپاره شپې سبا کوي. په همدې موخه د 2020 کال د سپټمبر په 11مه نیټه د ډاکټر عبدالله او خارجه وزیر محمد حنیف اتمر په ملتیا د افغانستان 21 کسیز مرکچي پلاوی قطر ته ولاړ چې د طالبانو 21 کسیز مرکچي پلاوی سره د افغان کشالې د پای په اړه خبرې وکړي او بویا چې د افغان ملت دا 40 کلن ارمان پوره شي.